د کہانی شروعات د بلډینګ نه کیږي چرته چې شپې په وخت کې د حد نه سیوا تیز شور اوریدل کیږي دغه شور به په ټول بلډینګ کې وو خو جيبه خبره دا و چې دغه ځای خلکو به ټول الزام په یو هلک باندې ورچو چې هغه نوم یو شونګو هر ورځ به ګاونډیانو خپل شکایتونه دغه په ور لګول د شپې په وخت کې د معمول مطابق شور شروع شي چې به خزر د ورخواله راشي دته داغي ذهني حالت داسې ګډ وډ ښکاري شي او بار بار د توای وی شور ستاده کور راځي د دې تنګ شو ورته وای ویرادن نشه په خپل وګوره چې په حیرانتیا سره داغي پرادن کېدو سره شور ختم شي خزا په غوسه کې لاړ شي او دې بره ګوري ودا څه چلو شو د تخیال راشي ودا د بره والا کار دی یو شونګ بره خوږي او گاونډي ته ور تیز وډبای چې دا غینا یو بدمعش غونتی سړی روزي دغه په لیدو سره د مخه سره خپل لهجه بدل کی مهربانو کې دا شور لکم کې هر ورځ خلک راځي او د شور الزام په ما راړي خو خبره سميو نه خوري په مایوسه کې د شپاله سم چتوخیږي او وی هم د شور تنګ دی ول سم چتوخیږي چې د جو بوډه خزو خاوند دی وسیږي د دا وې سپیتو ګوري او د شور ګمان پاغوي وکي او په ډېر احترام سره د بوډا نه تاسو کی وی دا شور د تاسو رکور راځي چې د بوډا ورته پاره هاي شي مازغه دي خراب دي سو زه په ټول ورځ کې لس قدمه ګرځېدې نشم او تاسو سره د شور غم دي زه په خپل د شور لیونه په دې مایوسه کې د خري چته ورسي او د کور والته ټلې وخی خو څوک ورته ورکولو نکی او د تلو په وخت کې د بلډینګ مالک ورته ملو شي یو شنګ ورته خپل ټوله خبره وکي چې ورته وای په شپاله سم چت کې چې کم بوډا اوسېږي هغه په ما کور خرڅ کړی دی او صرف 2 میاشتې ټیم مې وسره پاتې دی غم مکوا او دلا یو لفافه ورکی د دفتر بار ناستي چې ملګری پتا دی باندې راشي او د ته یو واجب خبره وکي وی یو خاص قسمه کرنسی با د یو څو ورځې د پاره د حد نه سیوا ارزانی کی او بیا با ناسا په دغه قیمت 15000 ترسي دا به دومره ګټه کوي چې ستا ټول قرضونه به ختم شي خو په شرط د دې چې په دې کې به 3 کروڑه لګولي دې خبره په اورېدو سره ډېر سوچونه کیو د خپل پلیټ په بدل کې د پراپرټي والنا 3 کروڑه قرض را واخلي دی پتا دې سر کوړه راشي او د خلونو جب د لپټاپ مخه ته کینی او په ګډ وډو ساګانو پړچېدلې وجود باندې د ملګری د خبرې مطابق ټولې پیسې ولګي او په یو ټرک کې هغه پیسې یو پلس کې د خوشاله خط نه معلوم او ستل ستومان ودی په نیمه شپه کې د غوګونو د بندولو باوجود داسې شور شروع شي چې د خوب را پاسي او گاونډي په ګل راشي دی ورته وای شور یوازې ستا په کور کې نه دی زته هم تنګي ګینه راشه په خپل وګوره خو په حیرانتیا سره دغه پرادن کې دوسر شور بیا ختم شي دی ورته قسمونه وخوري چې اوسه پورې زما په کور کې هم خو غوړه دمکی ورکی او لاړ شي د غوسې او د ملامتیا نه ازمکه له سکونه ورکی چې په دې کې د موبایل ته پام شي چې څوک د تر کوره ویډیو جوړي دی فورن خته کوس شي او د لاندې کور والا په ور راکېږي خو ورته کولو نشي البته د کور والا گاونډي په ډبولو ضرور ریخ شي په سبا باندې دی په لیفت کې روان چې کس بلیډ په لاس په لیفت کې داخل شي د سخت یریږي چې هغه ورته د چپ پاتې کېدو ته پارو وای او د لاسه دی په منډه کور ته لاړ شي خو شور د ختمولو نوم ناخلي د شکی وي د ټول بلډینګ خلک ماته یو ځای شي دي او بل خو د کرنسي د خرڅولو وخت رانیږدي د سحر پر پاسې دو سره دی ګوري چې مور ولا په خپل لاسونو قسمه خوراکونه تیار کړي دي پزړه کې وای چې هر څه ټیک شو خدا دغه خوب چې په تبي باندې ختم شي دی په خوب کې ټوپ وغیو د کټ لاندې راغورځي خو د موبایل په کتو سره زړه خشي هغه لپټاپ ته ناشتي او د مارکیټ اندازه اخلي چې په دې کې شور شي د دومره مازغه خراب شي چې سټک را باغلی او پزما کرا کېږي چې ور یو ډبي دی په غوسه کې ورکولو کې ودا سم مصیبت ده خو د کور مخه د گاونډیانو نه ډکوا دی ورته وای وی شل ظلم ارته ویلې دي چې زه د شور په خپل پریشان په دې کې د بلډینګ مالک راشي چې ټولو تر چپ پاتې کېدو ته پاره وای وی د شور جوړولو ضرورت نشته هغه بدمعش ته د کور تالاشي غشتو ته پاره وای چې د هوی په دنه کېدو سره شور بیا شروع شي د ټول ته وای وی که زما د کور چاته سه هم ملو شو نو ما پانسی کې چې په دې کې گاونډي ته ډریل ملو شي د لپاره سخت غوسه ورشي او هغه د گریوان رونیسي وی دا ټول ستا کار دی دا سيزونه هم په کور کې لیدل ندی چې هغه په یو لته وغورځي په دې کې پولیس والا دغه سړی په شاټ وغورځي او دوانه گرفتار کی د پټانه کې غوبل جوړ کړي چې ورته وخی زما کار څه دی چې زب گاونډیان تنګو او چې کله ټیم ته ګوري نو ورته رایا چې نن خو د کرنسي د خرڅولو ورځ ده د پولیس والا موبایل غواړي چې هغه د موبایل په شاپر کې چک چوکه چولي چې پس سره دی وته د خېټې درد باندې جوړه کی او د هاتکړو په لری کولو سره د داوی دفتر ته ننوځي او ورځان پسې باندې د خپل مات موبایل په سلاسه طریقې سره د پولیس کمپیوټر سره کنیکټ کی او یو پشپک کرنسی د خرڅولو والی چې پولیس والے ورپسې ورکولو کی او پس سر ورله گزار ورکی خو د ډیر تکلیف باوجود دی را پاسي چې پولیس والا شاټ ورکی خو دی بیا هم لګي چې وی ورته سوچو باسي کله چې دی په هوش کې راشي نو تانه تر بلډینګ مالک د ضمانت د پاره غلي چې پولیس د تباہي وي ته کور ته تلی شي کور ته تلو په وخت دی ویني چې د کرنسی قیمت اسمان سره خبرې کوي خو اوس د دې هر څه سره هیڅ قسمه څه تعلق نه پاتې دی په مایوسۍ کې ډوب کور ته راشي او لپټاپ کولو کی چې هر څه تباہ برباد شي
دی د خپل مور په نوم خط ولیکي او بیا د کړکۍ نه د خودکشي کولو والی چې دی هغه شور بیا ووري. دی په اخري ځل د شور والنه د بدلې غستلو فیصله وکړي او سټک په لاس بار ته روزي چې شاته نه ورته د بدمعاش پام شي. هغه د رونی بیا پر راخکلو کور ته رادننه کی او چې څنګه دله د سټک رښتو والی نو شور شروع شي. دی پوه شي چې اصل کس دا نه دی او په سبا باندې د سره روغ وږي. اوس دی دوانه په شریکه باندې د هغه ظالم تعالی شروع کی او د گاونډي په کور کې داخل شي چې یو معاهده ورته ملو شي او کور ته پراتلو سره بدمعاش ورته وایي بما هم د دوی په شان یو میاشت مخکې خپل فلیټ خرڅ کړی دی چې دی پورې دو سره د یو شینګ مازغه کولو شي. ویلتا چې په چا فلیټ خرڅ کړی دی هغه ما هم خرڅ کړی دی. د دوانو دا شکی چې په دې بلډینګ میټرو را روانه ده او په سرکار دا بلډینګ په ګران قیمت د هرڅولو د پاره د خزي دا شور جوړ کړی دی چې خلک تنگ شي او خپل کورونه په دې ارزان خرڅ کړي. په دې کې دته هم دا خزي رنگ راشي وی بل راشه کار می دی سره. هغه ورته وایي وی دا خبره بار خلکو ته رسیدل نه دی پکار ګینه ټول علاقه به بدنامه شي. دی ورته باندې جوړ کی یوسل خانه ته لګزم او په باندې کمرې تلاشي ول شروع کی چې ورته تمانچه ملو شي. د ثبوت په تور دی هغه تمانچې لزی بدل کی او بیا لګیا شي چې د خزي د خاون ورته پام شي. دی ور په سیخ راوالي او په یره کې دوانو تبای وی کما تم سوې نو میډیا والا ته به هر سویل او غزه به پروا ونه کیو نیغه د کورو باسي. کور ته پراتلو سره دی هغه موبایل را باخلی کم چې گاونډي ته ملو شوی. د موبایل کولا بخلو سره د پکې وای فای ته پام شي چې هغه د بل چاغه سره کنیکټو. دی موبایل را باخلی او د یو گاونډي کور ته نیسی چې دا د چا وای فای ده. ته پته ولګي چې سګنل د بدمعاش ملګری د کور را روان دي. په سبا باندې دی دا کور ته په پټه باندې داخل شي چې یو داسې منظر ویني چې په خپل سترګو یقین نه کیږي. د غټوله کمره د بلډینګ والا د ګیلو د کاغذونو ډکه او په میز یې آی پیډ پروت. دا غي په کولا بخلو سره ته پته ولګي چې په ټول بلډینګ کې خفیه کیمرې لګېدلې دي او د دینه د هر چا ور کولاوي دي. په دې کې هغه کور ته ورسي او دی ورته پټ شي چې هغه لپټاپ ته کینی او د دې لیونتو ویډیوګانې پکې جوړي. دی دا غنه د بدل دا غستو فیصله وکړي چې شپې په وخت کې ورته د الماری نه روزي او سټک را واخلي. د غلا سټک دراويشتو والی خو دريږي او د تلو په وخت کې دا کور ډبيږي. دی د بیٹ د لاندې پټ شي چې بیٹ په ول والا غلې باندې خزوخيږي چې هغه تبای وي ته څنګه زمون مالک زما خاون د سورو زراسي په جیل کې دی او جاړي چې دی د بیٹ د لاندې نه ول پیسې را واخلي او ورته ورولي. هغه د چپ کېدو والا نه و او پیسې ولزم کې لرولي. د په دې سخت غوسه ورشي او د کېکی او بیا ولا پس ټک کاته تمامه کی. دا ټول منظر یو شینګویني او لچ پیولګي او د موقع په ملابي دو سره منډه کی. هغه ور سره ولاړی او د مخ سره ځان په سټک راګیر کی. د ما څه کار نه کوي چې دا سره باندې چې هغه ورته سټک ورولي وی پولیس ته مرین کړي دي او اوس په د دې قتل په جرم کې ته گرفتاریږي. وی زه په اصل کې یو صحافي او دا بلډینګ چې لچا دی دا مېرا پاتې شوی دا او په خپل وخت کې بشمار قانوني منسوبې پاس کړي دي. ما د دې د حرکتونو عوامو تخکار کول غوښتل خدا دومره طاقتور ده چې دې د لاسه ما د خپل نوکرې نه لاس وینځه. ما دا معاملات دې د پاره جوړه کړې و چې زه دې خلکو ته دا ثابت کړم چې د غیر قانوني بلډینګ جوړولو سان جامي او یو شینګ راګیر کی. هغه در سټک رولي چې هغه په دې خبر او درې ما تر هغه په کور کې ولاکر معلوم دی. هغه کې بخان مخاسه ناسه ثبوت پروت دی. دوانه پټ په پټ دغه په کور کې داخل شي او خزا ډیر ویری هغه ورته د ځان نه ماشومه جوړه کی. ما ته دې په باره کې څه هم پته نشته. که تاسو غواړئ نو راځي چې لاکر د تکولو کوم. خزا ورته لاکر کولو کی او یو شینګ خزې له لاسونه بدمعاش ملګری له سخت غوسه ورشي چې لا بل خزا راګیره کی او بیا یو شي ولې چې په لاکر کې وته د لوټو نه علاوه څه هم ملو نشي. خزا یو له تمانچه ورکی او بل له پټه باندې سټک او دوانه بار کی. خو یو شینګ د بدمعاش په مخ کې هیڅ هم نو او سخت زخمی را غورځي. په دې کې خزا راشي چې د شاته نه بدمعاش په سر وخی او سخت له جوبل کولو نه پس هغه کاتره واخلي په کم کې چې د دې غستې شوی د ټولو پلاټونو سټامونه ویسل شي خدا دې چې بدمعاش د شاته نه کله کرونی سي او مړی او په اخري ساګانو کې یو شینګ تفای ودا هر څو سوځوا چې هغه همداسې وکي او دغه بلډینګ د همیشه د پاره پرېږدي او په کلی کې اوسېدل شروع کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګېده ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.